دوستانو دا نننۍ کهاني یو رښتونې کهاني ده. د دې نه به موږ ته پته ولګي چې افغانستان ته ولې د بادشاهانو قبرستان ویلی کیږي. د کهانۍ شروعات د افغانستان نه کیږي. دلته د روسیانو د پوځیانو یو ټرک رواني، نو دیو په ریډیو باندې واوري چې روسیان خپل پوځ واپس راغواړي، ولې چې دی نور جنگ نه غواړي. دای چې واورېدل نو پوځیان ډیر خوشحاله شو، خو په لاره کې د دیو ټرک څخه افغانان ودرئ. دیو ورته وایي چې ستاسو څه پوځیانو زموږ مشر بې عزته کلی دی او د دې نه سامان هم په زبردستۍ اغستی دی. د پوځ چې کم کمانډري نو هغه په منډه منډه د ټرک تلاشي وکړي، خو په ټرک کې څه میلاو نشي. نو بیا د افغانانو ته وایي چې تاسو د پولیس خواته ورشئ او خپل شکایت ورته وکئ، په موږ کې خو غل پیدا نه شو. نو افغانان ورته وایي چې پولیس والا به زموږ تلاشي کوي او زموږ مدد هیڅکله نه کوي. دا ووایي او د دې ځینه روان شي. په لاره کې دا کمانډر خپل پوځ ته وایي چې ما ته پته ده چې دا غلا چا کلی، خو ما د دې وجې نه د افغانانو په مخ کې نشو ویلی چې افغانانو به زموږ د ټولو نه د بوسو سخي جوړ کړي وي او په دغه ځي به ختم کړي وي. بل طرف ته موږ یو پلار او زوی وینو چې د خپل کور طرف ته رواني. اچانک په اسمان کې یوه دماکه وشي. هلک چې ویني چې یو جاز په غر باندې راولوېدو، نو فوراً هغه ځي ته منډه کړي او په دغه پایلټ باندې ټوپک کیږدي. پایلټ یې د سمجاولو کوشش کوي، خو چې دا ماشوم یې په کم وخت کې ولي. په دغه ټیم کې اچانک طالبان راشي. دا هغه طالبان دي چې دا جاز را غورځولی دی او دا پایلټ د ځان سره بوزي. بل طرف ته چې کمانډر ته پته ولګي چې طالبانو په یوه بله قافله باندې حمله کړې ده او ډیر پوځیان یې مړه کړي دي، نو دا احتجاجي طور باندې د جنرال خواله ورشي. نو جنرال دې ته وایي چې سهار کم جاز راولېدلی و، نو د هغې پایلټ د دې خپل زوی الیکس و. جنرال کمانډر ته د الیکس د قتلو حکم ورکړي او ورته وایي که ته هر څه شي کولی نو ویې کا، خو زما زوی ژوندی پکار دی. کمانډر د خپل میشن دپاره یو بهادر پوځي منتخب کی. د دې نوم ګریل دی. ګریل یو داسې پوځي چې دا ډیر زیات بهادري. دیو د هغه کلي طرف ته روان شي په کوم ځای کې چې جاز ولیدلی وي. کله چې دیو دغه کلي ته ورسي نو د طالبانو د طرفه پې حمله وشي. دې کې دواړه طرف ته ډېرې ډزې وشي او ګریل پکې زخمی شي، خو بیا هم ګریل د زخم په حالت کې جنگ کوي. په دې کې په یو کور کې دې ته د یو پایلټ ماسک میلاو شي، خو دلته الیکس نه وي. کمانډر ته اندازه وشي چې طالبانو به هغه یو داسې علاقې ته وړی کوم ځای کې چې طالبان ډیر مضبوط دي. کمانډر د یو مقامي افغان په ذریعه باندې د طالبانو کمانډر حسین سره خبرې اترې وکړي چې الیکس او د دیو یو بل پوځي د سارجنټ په نوم باندې چې نیولی شوی دی د دیو په بدله کې د پیسو د وسلې سودا وکړي. بل طرف ته سارجنټ او الیکس کوم چې قیدیان یي، د الیکس حالات ډیر خرابي چې دې ته څنګه موقع میلاو شوه نو دا وتښتېدو. خو دا چې په لاره روانو نو د دې مخې ته هغه هلک راشي کوم چې دا په لاولني ځل لیدلی یي. هلک دې ته وسله ونیسي او ویولي، او بل طرف ته د هغه سارجنټ نه کوم چې دویم قیدي دی طالبان ترې کپړې وباسي او ویسوځي. کله چې حسین ته د الیکس د مرګ خبر میلاو شي نو هغه کمانډر له د دې لاش ورکړي. جنرال چې د خپل زوی لاش ویني نو د غصې نه لیونی شي. هغه ټول احکامات مات کی او د طالبانو په اړه باندې د بمبارۍ حکم ورکي. د کم په وجه چې د طالبانو سره بې ګناه عام خلک هم مړه شي، تر دې پورې چې په دې کې هغه هلک هم مړ شي کم چې الیکس وجلی و. د بمبارۍ نه پس کمانډر د خپل بیس طرف ته راشي او د جنرال مخې ته احتجاج وکړي چې تا ولې د بې ګناه خلکو او د ماشومانو د قتل حکم ورکو. خو جنرال ورته وایي چې دا جنگ دی او په دې کې هر څه جایز او په دې کې صرف ګټه پکاري. خو کمانډر ورته جواب ورکړي چې ته بیا ولې تښتې، دا خو ګټه نه شوه. په اخیره کې چې کله د روس پوځ افغانستان پرېښودو نو دا کمانډر خپل کارپیټ یو وفادار افغاني له په تحفه کې ورکړي. او کهاني په دې حقیقت سره ختمیږي چې افغانستان ته د باچاهانو قبرستان ویلی کیږي، ولې که روس دی او که امریکا ده او که د دنیا هر طاقت دی د افغانستان په ځمکه شکست خوړلی او په واپس تلو باندې مجبوره شوي.